بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید دې د مارونو خویندو چې ټول به روغ جوړ د صحت په جامه کې یئ. نن درته د الله پاک صفاتي نوم المنتقم جل جلاله د دې معنا او یو څو ډېر بهترین خواص ښایم چې زموږ دپاره پکې ډېرې فایدې او برکتونه دي. دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د نورو دوستانو سره د ثواب په نیت مخې ته ضرور شیر کړئ. د مارونو خویندو المنتقم جل جلاله دا د الله پاک صفاتي نوم دی. معنی دا بدله اخیستونکی. و د دې څو خواص دي دغه درته وایم. نمبر 1 وړاندې خاصیت دا دی د مارونو خویندو چې څوک هم په حقه باندې وي او د دشمن نه د بدلې اخیستو قوت په ده کې نه وي، نو هغه د دریو جمعو پورې په کثرت سره دا یا منتقم ووایي، انشاء الله الله تعالی به د دشمن نه په خپله انتقام واخلي. نمبر 2 دویمه خاصیت دا دی د مارونو خویندو چې څوک هم په نیمه شپه کې د المنتقم په کوم نیت سره هم وایي، انشاء الله هغه کار به یې پوره کیږي. نمبر 3 درېمې خاصیت دا دی د مارونو خویندو چې څوک هم د المنتقم په کثرت سره وایي، نو انشاء الله د ده سترګې به نه خوږیږي. نو دا دوستانو د الله پاک صفاتي نوم المنتقم جل جلاله د دې معنا او خواص. امید دی چې تاسو به پې پوه شوي یئ. موږ به خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ. تر د بلې ویډیو پورې راکړئ اجازت. جزاک الله.